موږ د یوجیني الکسیویچ فیدوروف سره خبرې کوو چې د روسیې د پوځ یو مخکښ او تجربه لرونکی پولکونیک دی. هغه د روسیې پارلمان د لاندې خونې یو فعال او مهم غړی هم دی. فیدوروف د اقتصاد د علومو یو پوه او کاندید دی او د روسیې فدراسیون یو اصلي او لوړ پوړی دولتي مشاور هم ګڼل کیږي. برسیره پر دې هغه د بودیجې او مالیاتو کمیټې یو بانفوذه او کلیدي غړی دی. تاسو ادا کوي چې د روسیې لپاره د منلو وړ حل لارو څخه یو دا دی چې د امریکا او روسیې ترمنځ شخړه کې د اتومي وسلو کارول شامل دي. خو دا د اتومي وسلو برید نه دی بلکې د هغې د کارولو ګواښ دی. سمه ده. او دا به د امریکا او روسیې ترمنځ یو ډول شخړه پای ته ورسوي چې په ځانګړي ډول د اوکراین جګړې په بڼه کې څرګندېږي. مخته لاړ شو. تاسو ولې ډاډه یاست چې دا به کار وکړي؟ کله چې ستراتیژیک اتومي وسلې جوړې شوې خبره د ستراتیژیکو وسلو وه. لا هم تاکتیکي اتومي وسلې شته. دا وسلې د کارولو لپاره نوې جوړې شوې ځکه دا داسې وسلې دي چې که فرضاً وکارول شي نو پوره کارول کیږي، یعنی یوازې یو یا دوه بمونه مرمۍ یا توغندي نه بلکې ټول. او دا د بشریت مرګ دی. په ټوله کې د ځمکې سیاره له منځه ځي. یعنی دا له پیله د دې لپاره نوې جوړې شوې چې کله به یې په جګړه کې وکاروي. دا د ویرې اچولو لپاره جوړې شوې وي. او د ویرې اچولو له لارې دا د دې لپاره جوړې شوې وي. یعنی چې خبرې پرې وشي. ستراتیژیک اټومي وسلې د نړۍ تر ټولو سوله ییزې وسلې دي ځکه چې دا د جګړې د مخنیوي لپاره جوړې شوې دي. په اصل کې دا هیڅکله نه دي کارول شوي. نه دا تل کارول شوي خو د ویرې اچولو د عمل په توګه کارول شوي. یعنی په اصل کې دا د سیاست عمل دی نه د جګړې د ډګر عمل. او که سیاست سمه وکارول شي نو له جګړې هم پیاوړی وي. دا میکانیزم کار کوي که وغواړو چې د امریکا د بیلګې له مخې تشریح کړو چې څنګه کار کوي. دا چې یو ګواښ رامنځته کیږي، ګواښ رښتینی دی. دا چې د ګواښ سانسور کول ناممکن دي. دا چې د ګواښ په اړه د معلوماتو مخنیوي وشي ځکه چې په ځانګړې توګه په عصري ټولنه کې دا د هغو خلکو ترمنځ خپرېږي چې دا ګواښ په شخصي توګه احساسوي. دا لوی ګواښ په ټول هیواد کې د سلګونو میلیونو خلکو لپاره یو قوي هڅونه رامنځته کوي ترڅو پر خپل حکومت فشار راوړي چې دا شخصي او مستقیم ګواښ له دوی څخه په بشپړه توګه لرې کړي. که نه نو دا به الوتنه وکړي او موږ ټول به مړه شو. ځینې خلک به دا پرېکړه وکړي، ځینې خلک فکر کوي چې دا یو سلنه ده مګر احتمال شتون لري. د ګواښ دغه میکانیزم څنګه کار کاوه؟ یوازې د نیویارک ښار تصور وکړئ، یو لوی ښار. نو یوازې په دغه ښار کې 240 زره اټومي پناه ځایونه د ځمکې لاندې ښخ شوي دي. یعنی هر لوی او مهم تاسیسات چې جوړیږي د ښار جوړونې د اصولو له مخې اټومي پناه ځای ته اړتیا لري. پوښتنه دا ده، آیا کله هم د امریکا متحده ایالاتو ته د شوروي اتحاد پرته چا د اټومي ستراتیژیک وسلو ګواښ کړی دی؟ نه رسمي ډول نه. په ټوله کې هیڅوک داسې نه لري، یوازې هیڅ بل چاته دا شته نه دي. ځکه چې ستراتیژیک اټومي وسلې یعنی هغه چې ستراتیژیکي موخې پوره کولی شي یوازې دوه هیوادونه لري، امریکا او شوروي اتحاد او اوس روسیه. ستراتیژیک یعنی هغه چې ستراتیژیکي موخې پوره کولی شي. دا معنی لري چې د کیفیت ځانګړتیا لري، یعنی هدف ته رسیږي، او د کمیت ځانګړتیا لري، یعنی له منځه یې وړي. نو د کیفیت له مخې داسې وسلې د واټن له پلو په انګلستان، فرانسه او چین کې شته. خو د کمیت له مخې یوازې د روسیې فدراسیون او امریکا متحده ایالاتو سره شته. ښه، اوس بلې موضوع ته ورځو. تاسو ډاډه یاست چې دا شته؟ ځکه راځئ چې زه دا لږ په مرحلو کې وڅېړم. سمه ده. اول د شوروي اتحاد د اټومي وسلو اصلي زیرمې په 15مه او 20مه لسیزه کې جوړې شوې. خو همدا د دغو جنګي سربلولو اصلي برخه ماغه وخت جوړه شوې. اټومي مواد چې کله پراته وي نو خرابېږي. ته دا ډېر ښه پوهېږي. سمه ده. دا چې هلته لا هم نیم ژوند شته او دوی په وینه ښه راځي چې وایو خپل جنګي ځواک له لاسه ورکوي، دوی ممکن په بشپړه توګه چاودنه ونه کړي. سمه ده. په صادقانه توګه وایو ډېر څه لا د مخه خراب شوي دي. دوهم ټکی، د شوروي اتحاد له لنګېدو وروسته د یورانیمو تړون وشو. کله چې دا خورا غني شوي د وسلو درجې یورانیم د امریکا متحده ایالاتو ته صادر شو. دا پټه خبره نه و. دا وه له ګودامونو څخه. هغه په بشپړه توګه ایستل شوی و. له ګودامونو څخه. دا په خپله په قرارداد کې لیکل شوی و، د غیجت تړون. هو، دا معلومه شوه چې تخریب په خپله روان دی، د اټومي وسلو زوړوالی او همدارنګه ځینې ایستل شوي هو، او همدارنګه موږ په عمومي توګه موږ د ساده اتباعو په توګه موږ هیڅ نه پوهیږو چې دا چیرته دی، څه شی دی، څومره یې شتون لري. سمه ده. دا چیرته موقعیت لري، د دې وسلو څو یې شته؟ هیڅ نه. دا چې موږ ځینې ځانګړي ارقام لرو چې فولس مشر کولی شي وایي، د دفاع وزارت کولی شي وایي، مګر موږ نه پوهیږو چې دا رښتیا دي که نه. موږ تایید نشو کولی. موږ روسان نشو کولی چې وګورو چې متحده ایالات څومره جنګي سرګلولې لري او برعکس. سمه ده. دا یو ډول لنډه لوبه ده. آیا تاسو ډاډه یاست چې روسیه حتی اټومي وسلې لري؟ زه به اوس د یو سیاستوال په توګه دا وایم، د دې وسلې کیفیت مهم نه دی.
یعنی په ټوله نړۍ کې دا نظر شته چې روسیه او امریکا ستراتیژیکي اټومي وسلې لري. ټکي داسې نظر شتون لري. دا څرګنده ده چې په دولتي او علمي کچه دوی د جګړې پیرامتر ساري سمه ده. یعنی دوی توغندیو ته لاسرسي لري، دوی ګوري، دوی غیر مستقیم شواهد لري او داسې میکانیزمونه لري چې د دغو چارجونو د جګړې وړتیا وسیلې او نور. د دولت لپاره دا پټه خبره نه ده چې دا وسلې شته، هم د دې وسلو شمیر او هم کیفیت. دولت کولای شي داسې وانمود کړي چې دا وسلې لري، خو په حقیقت کې به نه وي. تاسو واورئ دا وسلې څنګه کار کوي، د دې میکانیزم څه ډول دی. هیڅوک نه غواړي چې دا وسلې د چاودنو له پلو وازموي. ولې نشي کېدای؟ راځئ لږ تر لږه یو توغنده د شمالي افني سمندر ته وتوغو او ګورو. تاسو یوازې نیویارک کې کورنیو ښځو ته وایاست چې دوی د اتومي وسلو هدف دي. د وره موړ سره څه ستونزه ده؟ یوازې په نیویارک کې د کور میرمنو غبرګون وګورئ. دا مهمه نه ده چې دا 1 سلنه وي، 10 سلنه وي، 50 سلنه وي، غبرګون ته وګورئ. دا چې امریکایي ټولنه په داسې ډول جوړه شوې ده چې د دوی د هدف په اړه معلومات په د دوی لپاره د ناورین طبیعت معلومات وي. یعنی یوازې ویره. برسیره پر دې په څرګنده توګه 15 سلنه شیزوفرینیکان له 3 تر 15 سلنه پورې معلومه ده هر څه به وران کړي، خپل سر به دیوال ته وهي، یعنی نه پوهېږم دیوالونه به وي چې وتښتي. 20 سلنه انتروورټان یعنی د نفوس فعاله برخه سپي به ونیسي، موټرو ته به کښېني او روان بشي. د 3 سلنه خلکو څخه به ځینې حتی له کړکۍ ځان وغورځوي، یعنی دا به د نفوسو یو بشپړ او عمومي ویرناکه فضا رامنځته کړي. دا هغه رمایز احساس دی چې پر واکمنو به ډېر ستر اغېز وکړي. دا که یوازې دا معلومات خپاره شي چې هدف ټاکل شوی دی. امریکایي چارواکي د امریکا دیموکراسي سیستم ډېر باریک تنظیم شوی دی. دا د امریکایي میکانیزم ځانګړتیا ده. دوی داسې زر کلنه تسلسل نه لري چې د واک د لازغر د میکانیزمونو جوړولو ته زمینه برابره کړي، د مسؤلیت تنظیم، باور او نورو له پلوه. نو هلته هر څه ډېر نازک او پرې اوتار ولاړ دی. کله چې د هغوی 10 یا 13 سلنه نفوس داسې اجنډا ولري، لکه څنګه چې په سیاست کې ورته اجنډا وایي چې موږ ویره لرو، یا دا اجنډا چې سبا موږ له منځه تللی شو، هیواد به له منځه ولاړ شي، د دولت ټول سیستم به بدل شي. تاسو خو ولیدل چې هلته انتخابات څنګه کیږي. دیموکراتان جمهوري غوښتونکي کله چې 13 سلنه ویریدونکي خلک پیدا شي، هر څه د سکوت په حال کې دي. د قدرت ټوله بنسټیزه برخه یو داخلي بحران شتون لري. چیرته دی؟ هلته هیڅ بحران نشته، هر څه سم دي. ځکه چې تاسو ټولنپوهنه پورته کوئ، زه دا زما په میز کې لرم، دلته په کاغذونو کې ښخ شوی یم. زه کولی شم تاسو ته وښیم چې چیرته ویل کیږي چې امریکایي ټولنه د اوکراین د شخړې په شرایطو کې د روسیې فدراسیون څخه کوم ګواښ نه ګوري. هیڅکله امریکایي ټولنه د انفلاسیون، بیکارۍ او د ټیټې کچې جرمونو په اړه اندېښمنه ده. ښه څلورم درمل راځي. تود دلته موږ ویریږو ونشته. دا د اوست امریکایي لپاره د هغه ته هیڅ اندېښنه نه لري. امریکا اوکراین ته د وسلو 2/3 برخه ورکوي چې 2/3 برخه پیسې دي. امریکایي ټولنه فکر نه کوي چې دا د دوی جګړه ده. هیڅکله. او دا د هغه جګړه ده. ځکه چې دا توپخاني وسایل، ډرونونه، کشفي وسایل دي چې زموږ سرتیري وژني. یعنی دا د امریکا جګړه ده. خو د امریکا په پوهه کې داسې څه نشته. دا که موږ د جګړې د معلوماتي برخې په اړه خبرې وکړو، موږ دا په بشپړه توګه د امریکا په خاوره کې له لاسه ورکړ. خو د هدف ګرځولو فکتور را څرګندېدل، لکه څنګه چې د سړې جګړې په اوږدو کې کار کاوه، په اتوماتیک ډول به لرغونې خاطرې راویښ کړي. هماغه چې دا د بمونو پټنځایونه یې جوړ کړي وو چې د امریکا دفاع وزیران یې دې ته اړ کړل چې ځانونه له کړکیو څخه وغورځوي او چیغې وهي روسان راځي. دا څرګنده ده چې دا د ځمکې لاندې کېدل نه و، بلکې د شوروي اتحاد لخوا د توغندیو ګواښ و. دا چې یو بشپړ مختلف ټولنیز سیاسي پس منظر رامنځته کیږي. او دا شالید د اټومي مخنیوي میکانیزم دی، نه چاودنې یا بریدونه یا بل څه. دلته دا څنګه کار کوي؟ دا هغه څه دي چې ډېر خلکو فکر کاوه. په لاره کې دا هغه څه دي چې ما فکر کاوه کله چې زه په 2012 کې د لومړي ځل لپاره تاسو ته راغلم. زه ډاډه وم چې هیڅوک به په روسیې برید ونه کړي، ښه لکه د روسیې د ټولو اتباعو په څېر سمه ده. ځکه چې روسیه اټومي وسلې لري او یو پیاوړی اردو لري. لکه څنګه چې معلومه شوه، نن په 2015 کال کې چې 14 کاله تیر شوي، خو موږ ته په منظم ډول ډزې کیږي. بې پیلوټه الوتکې حتی زموږ سیمې ته هم راغلې وې، هلته یې راغورځولې. پر پوځي هدفونو، د تیلو پر زیرمو، پر هر څه، پر پوځي فابریکو او نورو ځایونو بریدونه کیږي. یعنی دا یو ښکاره او مشخصه جګړه روانه ده. نو موږ 14 کاله مخکې له تاسو سره څه ویل؟ زموږ دریم ټکی کوم چې روسیه خپلواکي نه لري. یعنی دا ټول زموږ په اړه نه دي. خپلواکي څه ته وایي؟ حاکمیت قدرت دی.
که تاسو ملي ځواک نه لرئ مهمه ده چې تاسو د اټومي وسلو سره څومره قوي یاست هغه وسلې به ستاسو په ګټه ونه کارول شي. پاړه او زه وایم چې روسیا اټومي وسلې نه لري. په حقیقت کې پروا نه لري. ښه پرېږده چې هلته وي خو دوی یې نشي کارولی. لومړی دا مهمه نه ده. دوهم روسیه دومره وړتیا لري چې ژر تر ژره بیرته راولي که چیرې هلته یو څه خراب کار پیل کړي. دا له تخنیکي پلوه دا د ستونزې د حل لپاره یو بله ټکنالوژي ده. نو تاسو اندېښنه نه لرئ پرېږدئ چې امریکایي کور مېرمنې اندېښنه وکړي. باور وکړئ دوی په اټومي وسلو هیڅ نه پوهېږي. خو خامخا خو دوی ورته اړتیا نه لري. د دوی دنده دا ده چې د ویرې له امله د تښتې پر مهال په ګرمو څوک پوښل شي.